دغه د لمر لوېدو لحظات زما ډېر زیات خوښېږي. دا کله چې لمر ولوېږي نو دغه دعا کوو چې اللهم هذا اقبال لیلک وادبار نهارک واصوات دعاتک فاغفر لنا. نو د لمر لوېدو سره انسان ته ډېر زیات شیان ورپه یاد کېږي. لمر لوېږي، ورځ ختمیږي، ستا د ژوند د صفحو نه یوه ورځ کمیږي. په دې ورځ کې تا څه کړي؟ د سبا لپاره څه پلان لرې؟ وایي هغه انسان مغبون دی چې د هغه نن ورځ او سبا سره برابره وي. نن ورځ کې چې څومره نیک اعمال دې کړي ته بختور یې، خو کوشش وکوه چې د سبا ورځ دې د نن نه بهتره وي. زمونږ ستاسو هر چیرته چې راځو، حتی د چکر ته هم چې راځو، نو صرف او صرف یو هدف د چکر زمونږ تاسو نه وي، خپل وخت نه درسته استفاده وکړو او خپل د چکر نه چې خوند او لذت هم اخلو. نو دا مسله ډېره زیاته اړینه او مهمه ده چې د الله جل جلاله عظمت را یاد کړو. د دې ځای ښکلا الله ورکړي. الله څومره عظیم دی. د الله جل جلاله په عظمت کې فکر او سوچ وکړو، په ښکلا کې فکر او سوچ وکړو. دا ښکلا بشر جوړه کړي، رستورانتونه او چوکۍ یو شی بل شی. دوستانو جنت به څومره ښکلی وي چې الله جوړ کړی. راځئ چې د خپل ابدي ژوند لپاره فکر او سوچ وکړو. راځئ چې د خپل وخت نه درسته استفاده وکړو. نن که د ورځ ختمه شوه، لمر ولوېدو، خو زمونږ او ستاسو دغه ایمان دی چې سبا ته به لمر بېرته راخیږي. ستا ورځ شته، ستا کې روح شته، نو ته کولی شې چې د خپل ژوند نه درسته استفاده وکړئ. البته هیڅوک نه پوهېږو چې سبا ته موږ ژوندي یو او که نه، خو امید لرو. ستا وخت همدغه وخت بالفعل چې ته لرې دا ستا وخت دی. وخت چې کله تولید کېږي عمل ته صرف کېږي. هیڅوک نشي کولی چې ووایي چې ماښام نه وروسته به زه کار کوم الا د الله د رضا نه وروسته. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء الله. که د الله رضا وي د کار به کوو. نو هدف مې دغه دی چې راځئ د خپلو وختونو نه درست استفاده وکړو. حتی چېرته سیاحت چکر ته هم وځو، نو د هغه لحظاتو نه هم موږ تاسو ګټه واخلو. الله مو راته وساته. السلام علیکم.